په بلخ ولایت کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس د دغه ولایت له مرستیال والي سره د لیدنې پر مهال د خدمتونو د وړاندې کولو پر چټکتیا د ټینګار ترڅنګ وویل چې د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره هڅه کوي ترڅو په بلخ ولایت کې د دغه ریاست د خدمتونو وړاندې کولو نورې څانګې هم پرانیزي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې د اسان خدمت څانګه هم خپل فعالیت پیل کړي. د احصایې او معلوماتو عمومي رئیس همداراز وویل پلان لري چې د بلخ ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لپاره څانګې پرانیزي. هغه د یاد مطلب په څرګندولو سره زیاته کړه د دغو اقداماتو په ترڅ کې به هیوادوال وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه او له اړوندو خدمتونو ګټه واخلي. په ورته وخت کې مرستیال والي وویل بلخ ولایت د شمال زون د ولایتونو مرکز دی چې د زیاتو مراجعینو له امله اړتیا ده څو د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش نورې څانګې هم پرانیستل شي. نوموړي دغه راز په دغه ولایت کې د اسان خدمت څانګې د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه وکړه. ویل چې اوس مهال په بلخ ولایت کې د احصایې او معلوماتو په ریاست پورې اړوند 3 مرکزونه شتون لري. د بلخ مرستیال والي ټینګار وکړ چې ټول چارواکي باید د نظام د پیاوړتیا او ښاریانو ته د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په بلخ ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش 3 څانګې شتون لري چې هم مهاله 300 نارینه او ښځینه‌و ته د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش خدمتونه وړاندې کوي.